پوهیږئ موږ چې کله ویده شو نو زموږ ماغزه تر بل هر وخت ډېر رافعالیږي او ځینې کارونه ترسره کوي کوم چې په ویښ حالت کې هیڅ نشي ترسره کولی او دغه کارونه زموږ د ژوند لپاره ډېر زیات اړین هم دي چې باید ماغزه یې ترسره کړي مګر زموږ ماغزه دغه کارونه یوازې هغه وخت ترسره کوي چې موږ ویده شو اما که ویده نه شو د مغزو دا ګلمفیټک پروسه سرچپه کیږي او د جوړېدو پر ځای زموږ ماغزه له منځه وړي قرار دا چې دا پروسه څنګه کار کوي خوب کومې مرحلې لري او موږ ولې خوب وینو په دې ویډیو کې پرې غږیږو د راز ټي وي په 15مه ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم هر کله چې موږ ویده شو نو زموږ په مغزو کې یو پروسه راپیلېږي کوم ته چې ګلمفیټک موډ ویل کیږي په دې پروسې کې زموږ مغزه د خپل ځان ترمیم شروع کوي او له خپله ځانه هغه مضره شیان لرې کوي چې د ورځې په اوږدو کې یې ترلاسه کړي دي هره ورځ زموږ مغزه په میلیاردونو سیګنلې او شواوې خوشې کوي او ترلاسه کوي د کارونو د ترسره کولو لپاره هر غږ چې موږ یې اورو هره پریکړه چې موږ یې کوو هر احساس او هر درد چې موږ یې محسوسوو هر هغه څه چې موږ یې ګورو د دې ټولو لپاره په مغزو کې خپلې شعاګانې افرازیږي او خپلو ځایونو کې ذخیره کیږي نو دا ټول کارونه چې زموږ په مغزو کې ذخیره کیږي او پیښیږي د همدې له امله مو په مغزو بوج راځي او لوډ پرې ډیریږي د نیورونونو اړیکې یې خرابیږي نو د همدې له امله د خوب په وخت کې د ګالیال په نوم حجرې د صفایي پروسه راپیلوي خرابې حجرې سموي د نیورونونو اړیکې بیا ځلې سره نښلوي او نوي نیورونونه رامنځته کوي او همدغسې هغه معلومات چې مو ترلاسه کړي د ورځې په اوږدو کې هغه هم تنظیموي هغه معلومات چې زموږ راتلونکي ته مهم وي ذخیره کوي او هغه چې اړین نه وي له منځه یې وړي د همدې له امله زموږ مغزه هر وخت له خوب څخه وروسته تازه او فرش وي ځکه زموږ مغزو خپل ځان بیا را جوړ کړی واوسي مګر کله چې موږ کم ویده کیږو یا هم خوب مو نارامه وي نو دغه ګیلیل حجرې خپل کار له حده ډیر تیزوي او د خرابو حجرو او نیورونونو سره سره سم نیورونونه هم له منځه وړي د یوې څېړنې پر اساس که موږ سم خوب نه کوو یا هم لږ ویده کیږو نو موږ د مغزو 14% نیورونونه له لاسه ورکوو د همدې له امله که خوب مو پوره نه وي زموږ تمرکز او فوکس هم خراب وي حافظه مو هم کمزوري کیږي او پریکړې هم سمې نشو ترسره کولی اصل کې د خوب 4 پړاوونه وي چې ځینو ته یې REM او ځینو ته یې نن REM یعنی ریپډ آی موومنټ ویل کیږي لومړی مرحله چې یو څو دقیقې دوام کوي دا هله پیلیږي کله چې موږ د خوب لپاره څملو او قرار ویده کیږو په دې مرحله کې انسان نیمه ویده وي کله انسان یو ټکان هم خوري عضلات مو آرامه کیږي او که لږ څه وشي نو ډیر ژر راویښیږو هم دویمه مرحله کومه چې د خوب اصلي مرحله ده او په دغه وخت کې موږ تر ټولو ډیر خوب ترسره کوو دغه وخت کې مو د زړه درزا سلو کیږي ساه اخیستل مو هم قراریږي مغز مو بهرني غږونه هم بندوي او همدغسې د معلوماتو د ذخیرې پروسه هم په همدغه کې پیلیږي دا مرحله زموږ د حافظې لپاره تر ټولو ډیره اړینه وي دریمه مرحله کې موږ تر ټولو ژور ویده کیږو او په سخته هم راویښیږو دې مرحله کې د عضلاتو جوړېدنه شروع کیږي د بدن مدافع قوت ډیریږي او د ودې هورمون هم په دغه وخت کې افرازیږي دغه مرحله د فزیکي قوت لپاره تر ټولو مهمه وي څلورمه مرحله چې کله موږ ویده شو نو له 90 دقیقو څخه وروسته را شروع کیږي دغه مرحلې کې مو سترګې په پټه حرکت کوي داخل کې مغز مو هم ډیر زیات رافعالیږي او په همدې وخت کې موږ خوبونه هم وینو همدغسې مو عضلات هم فلج شوي وي تر څو موږ حرکت ونه کړو د خوب لیدو له امله په دې مرحله کې د انسان ذهني فشار راکمیږي او زموږ موډ هم په همدې مرحله کې سمیږي او ښې نظریې او ایډیاګانې مو هم په مغزو کې په همدې وخت کې را جوړیږي په ټوله کې دا مرحله زموږ د ذهن د ارامتیا لپاره تر ټولو مهمه برخه وي په دغه مرحلو کې چې هر یوه یې ګډه وډه شي زموږ د وجود یوې برخې ته زیان وررسول کیږي دا ټولې مرحلې په یو شپه کې 4 یا 6 ځلې تکراریږي له اول نه شروع کیږي تر 4مې مرحلې پورې رسیږي او یو دوران یې له 9 نه نیولی تر 110 دقیقو پورې وخت نیسي موږ خوب هم هله ګورو چې کله مو د مغزو د عقل برخه یعنی پری فرنټل کورټکس قرار شي او پر ځای یې د احساساتو برخه واکمنه شي او د هغه ځای ونیسي کوم چې په 4مه مرحله کې پیښیږي او د همدې له امله د خوب په نړۍ کې هیڅ قوانین هم کار نه کوي هر څه پکې ګډوډ پیښیږي ځکه چې زموږ احساسات برلاسي دي ډیری وختونه وخت هم ورسره ګډوډ وي ویره او خوښي هم تر اخري حده رسیږي او د همدې له امله موږ ډیر عجیب کارونه ترسره کوو او نایابه شیان ګورو په خوب کې موږ کې ډیری پردي فکر دی چې خوب لټي ده مګر نه دا د ژوندي او صحتمند پاتې کېدو یوه لاره ده که ونه وسي ژوند مو ګډوډیږي البته ډیر خوب هم بیا برعکس ښه نه وي زموږ د وجود لپاره ځکه زموږ وجود ورسره ناراسته کیږي او بیا نورې چارې نشو ترسره کولی په دې هیله چې له دې ویډیو مو یو څه معلومات تر تاسې در رسولي اوسي او ستاسې لپاره مفیده تمام شوي اوسي تر بلې ویډیو مو په رب ذوالجلال سپارم د الله په امان